د ښځو دوه پټ کارونه چې په دغه کارونو سره د ټولو کورنۍ والا ترې ډېر زیات خوشحاله وي او د ټولو کورنۍ والا د سر تاج جوړېدلی شي. هغه دوه کارونه کوم یو دي؟ نو په نننۍ ویډیو کې به سره هغه دوه پټ رازونه شریکوم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د دغه داسې ښځو نه خبر شئ چې کوم کې دغه دوه پټ عادتونه وي او ستاسو زندګي ورسره په خوشحالۍ کې تېره شي. کوم کسان چې واده کوونکي وي نو داسې ښځې سره واده وکړئ چې دغه دوه ګون پکې ضرور وي، نو ستاسو زندګي به ډېر په خوشحالۍ سره او اسانه سره تېره شي او ستاسو ټول کورنۍ به ترې ډېره زیاته خوشحاله وي. هغه پټ کارونه کوم یو دي؟ په دې کې اولنی کار چې کومه ښځه کوي هغه عزت دی. کومه ښځه چې نورو له عزت ورکوي نو په واپسۍ کې هغه خپله هم عزت مومي او دغه عزت کوونکې او احترام کوونکې ښځه د ټولو کورنۍ ډېره زیاته خوښیږي او د ټولو د سر تاج وي. عزت یو داسې څیز دی چې چا له ورکړي نو ستا به هم عزت کوي او تا به په سر باندې کینوي. او دویم کار یې دا دی قرباني. کومه ښځه چې د نور دپاره ځان قربانوي، که هغه د شپې ماشومانو ته راپاڅېدل وي یا د خاوند په مشکل وخت کې هغې سره ودرېدل وي یا نور داسې مشکلات وي چې قرباني غواړي او ښځه دغه قربانۍ ته ځان تیار ساتي، نو داسې قرباني کوونکې ښځه د ټولو کورنۍ ډېره زیاته خوښیږي او په هر ټیم کې ورته عزت ورکوي او مینه محبت ورکوي. نو په کومه ښځه کې چې دغه دوه عادتونه وي، دغه دوه کارونه وي، نو دغه ښځه ډېره زیاته خوشمزاجه وي او د ټول کورنۍ والا ترېنه ډېر زیات خوشحاله وي. نو په خپل ژوند کې که تاسو هم واده کوونکی یا واده م کړی وي او ښځو ته دغه دوه عادتونه دوه کارونه وښایئ، نو ستاسو ژوند به په خوشحالۍ سره تېر شي او ټول ژوند به خوشحاله اوسئ. دغه دوه کارونه او پټ رازونه ول چې سره په دې ویډیو کې شریک کړل. که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ضرور لایک کړئ او کوم کسان چې چینل ته نوي راغلي چینل ته هم سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو نه تاسو په وخت خبرېږئ.